جاناني اواز داسې دی وایي ترور کله لاړ شي وایي کور کې څوک شته ناوتې نه کور کې څوک نشته دی اوس چې ستا د عمر سره مې د کار څه دی وی بته نو هغه کور کې شته که نه اخو نشته دی چاته تلې ده نو صحیح ده که نه ولې ما ته ووایه نو تا ته مې ووایې خو تا نه لږ شرمېږم دا صحیح ده تا ته ووایم داسې کار وکړه مور مې راولېږلم راته یې ووایه د دوی له کونه لږ دغه راوړه رانجه راوړه ځان بیا بل اواز دی وایي نو بس یاره دې خلکو نه د سترګې څلور ګړې وې نو چې کور ته لاړم بس په سر مې دړې راغې نو مور ته مې اواز وکړو چې موریا مور هغه سپېرني راورسېوه په سر مې دړ دی نظر غواړي د جلال خان درته وکړم دې بوډۍ په اواز کې لږې خبرې وکړه بوډۍ اواز څه داسې دی وایي هغه چې په ستا خطو ته لاسونه راغونډ کړي ته ما څه ټایم په مالګه پسې لېږلی او ته دلته کېناستې هغه وړه مې هلته کې وچ شو واپس و ونې بېبې نو ما خو ځان یې بېدوري کولې ته خدای غرق نه کړی که دا اوسني داسې واړه دي د کار نه بېغمه دي دا د بابا غ اواز دی وایي جینۍ ته دې لږ تصویر په لارو کوڅو کې ګرځې تا ته چا ویلي زه کور کې نوم چې ته راوځې که سړیه ته خو چې کور کې بلستنې ته ننوځې نو بیا دې پته نه لګي دا یو اواز به بل وکړم د بابوجي هغه اواز دی وایي او خو حکومت اخوا شه 14 ماډل مې را خوشی کړی دی بریک پکې نشته چې ته دا ټیر د لاندې را نه شي بابوجي خپل د لړلې ګاډه رامنې که ها د جلال خان درته یو کومه جلال خان دغه ته وایي چې یار عاري پارو ماتې کوس کا ما خو لا وادم نه دی کړی او تا موټر سایکل ته خېجولی یم چې ته مې خوږ نه کړې مننه جي